Salamana Malgaro, today we are going to know how to check full information about a computer. Malgaro نن ورځ موږ زده کوو چې څنګه کولی شو موږ د یو کمپیوټر په اړه باندې مکمل معلومات تفصیلا چې کوم یو کمپیوټر اخلو یا خپل کمپیوټر در سره موږ غواړو د هغه معلومات چې کو په څه طریقې سره کولی شو یو څو سټیپس درته ښیم. اول طریقه دا ده چې تاسو به راشئ د خپل کمپیوټر په سرچ بار کې به ولیکئ چې سیسټم انفارمیشن تاسو خپل سیستم ولیکل تاسو سیستم انفارمیشن راځي په دې اپشن باندې په دې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ تاسو ته د کمپیوټر په اړه باندې چې څومره معلومات تاسو په کار وي تفصیلا ټول درکوي. تاسو د اپریټنګ سیستم نیم ورژن سیستم راشئ وګورئ خپل کمپیوټر مو دغه شان راشئ بایوس موډ وګورئ بیا دا شان راشئ پلیټ فارم رول او وینډوز ډایرکټ ټول شیزونه وګورئ دغه ذکر ته پوره موجود دي. لږ کته راشئ نور لاندې معلومات شته میموري په اړه باندې وګورئ ریم څومره ده پکې مکمل معلومات تاسو ته درکړي دي. دا یو طریقه ولا بل طریقه دا ده چې تاسو غواړئ خلک ډېر زیات استعمالوي هغه طریقه دا ده چې را به شي مای کمپیوټر ته یا د سپیس چې ورته وایي دغه د اپشن ته به راشئ آیکن خو ګورئ تاسو په دې به تاسو رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک نه پس به پراپرټیز ته راشئ پراپرټیز باندې زه کلیک کوم ګورئ زما سره ډایرکټ about your PCs صحیح شو وګورئ تاسو ته د ذکر راغلو څومره انفارمیشن چې تاسو په کار وي هغه ټول د ذکر موجود دي. وګورئ ډیوایس نیم زموږ چې دا ډیوایس د راشه پروډکټ آی ډي وګورئ سیستم او نور لاندې نور معلومات هم شته پکې دغه لارې نه هم تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر په اړه باندې معلومات مو چک کړئ. بله طریقه یې دا ده چې تاسو به راشئ د رن کمانډ لارې نه وینډوز آر تاسو به رن کمانډ اوپن کړئ او دې ځای کې به تاسو ولیکئ چې رن مو چې کله اوپن کړئ به دلته کې ولیکئ تاسو DXDIAG سپیلنګ ته به خیال ساتئ دا به انټر یا اوکې کوئ. اوس وګورئ دا مفید ده ډېر فایده مند ده دغه طریقه یاده کړئ او دې په واسطه باندې کوشش کوئ چې تاسو د یو کمپیوټر په اړه باندې مکمل معلومات چې کوي ځکه تاسو ته دا تفصیلي معلومات درکوي د کمپیوټر صبر ورته کوو تر څو دا مکمل شي. ورته ګورئ دا ده تاسو ته مکمل معلومات راغله ستاسو د سیستم په اړه باندې کوم انفارمیشن چې دي سیستم نیم وګورئ دغه شانتي پسې پروسیسر میموري پیج فایل دا شیزونه وګورئ ورپسې ډسپلی ته راشئ ورپسې ساوند ته راشئ نیکسټ پیج هم تاسو کولی شئ چې لاړ شئ بیا راشئ دغه کې انپوټ سیستم یې چې کوي دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر مکمل معلومات وګورئ. بل تاسو CMD کمانډ لرئ نه کمانډ پرامپټ راشئ دې ځای کې سرچ کړئ صحیح ده تاسو سره به راځي او یا د CMD د رن کمانډ لرئ نه وینډوز آر سره رن اوپن کړئ دې ځای کې ولیکئ چې CMD دا به انټر یا اوکې کوئ دا به سره اوپن شي او دې ځای کې به تاسو ولیکئ چې سیستم سپیلنګ خیال به ساتئ سیستم انفو مو چې ولیکلو دا ورپسې انټر کړئ. اوس وګورئ لوډینګ روان ده لوډینګ نه پس وګورئ تاسو ته د خپل کمپیوټر په اړه باندې مکمل چې ګورئ دې ځای کې مکمل انفارمیشن درکړي دي تاسو IP سیستم هغه او ورپسې نور وګورئ دې ځای کې OS اپریټنګ سیستم نیم مشولو دا شانتي نور بایوس ورژن وګورئ ورپسې میموري په اړه باندې ستاسو چې کوم میموري د سټوریج د کمپیوټر هغه هم دې ځای کې ده مکمل معلومات یې درکړي ټوټل فزیکل میموري هټ کم وګورئ تاسو وګورئ مکمل چې څومره معلومات ستاسو ضرورت ده دې ځای کې درکوي او دا څلور اپشن وي خدای دوی کې چې ډېر څه مو ترېنه یاد کړي وي او ډېر مفید د یاد کړي او عملا کار ترېنه واخلئ ډېره مننه.